بسم الله الرحمن الرحیم د سونیل کندهار میډیا چینل ګرانو کتونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ بایست او د صحت په جامو کې بایست. قدرمنو لیدونکو نن راغلی یم د ډنډ ولسوالۍ ته د جمال نیکه زیارت ته. د جمال نیکه د زیارت بشپړه معلومات په د عیسی محمد محمدي څخه واورو. بیا هم زموږ سره مل پاتې سئ. ګرانو کتونکو بیا هم ښه راغلاست. دا دی د عیسی محمد محمدي سره ناست یم. د محمدي صاحب یې کور ودان چې همیشه موږ په کندهاري شنو چای باندې نازولی یو او ماشاءالله دی ډېرې ښایستې چای پخوي او تر څنګ یې ډېره ښایسته ګوړه هم پرته ده. هغه پخواني خلکو متل کړی دی وایي ګوړه ګوړه وایه چې خوله به دې خوږه سي. محمدي صاحب خپرونې ته ښه راغلاست. خدای دې راوله. زه هم په خپل وار باندې ستا مینهوالو او ما مینهوالو خصوصا تا ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دغه چای و دغه ګوړه ستا بسنه وکړي. انشاءالله الرحمن کوي وکړي. ډېره مننه ژوندی اوسه. محمدي صاحب ګرانو کتونکو ته ما مخکې یادونه کړې وه چې محمدي صاحب د افغانستان خصوصا د کندهار اړوند اکثره زیارتو دغو نه څه نه څه معلومات لري. نو نن راغلی یم د ډنډ ولسوالۍ ته جمال نیکه زیارت ته. نو که چیرې د ګران کتونکو سره د جمال نیکه زیارت اړوند څو مهمې خبرې ورسره شریکې کړې، چای به هم څښو او معلومات به هم ورسره شریک کړې. ولې نه بس چې رښتیا سي ما خپله سنیل صاحب د زیارتو سره ډېره علاقه ده همچنان او خصوصا بیا د تاریخي ځایو سره چې تاریخي ځای هر ځای ښه خوند راکوي او بیا د جمال بابا نه بلکې زموږ ستاسې ټوله نه اولیاء الله او پیران په دې خاوره کې چې پراته دي ښه تاریخونه لري حتما لري او مثبتې نتیجې ورکړي دي خلکو دې وطن ته خدمتونه کړي دي یا د شریعت له لارې یا د ولایت له لارې یا د حکومت له لارې نه. خو په خپله چې تا یادونه وکړله د جمال بابا تقریبا د احمد شاه بابا په وخت کې دی تیر شوی د احمد شاه بابا د وخت څخه. دلته جمال بابا چې په هغه وخت کې و دا ځای د ده یو خلوتګاه وه. دلته کښېنستی پخوا خو دلته نه کورونه هېڅ شی نه وه. نو دا د ښاره څخه ډېر لرې ځای و. مننه خیر د ښاره څخه ډېر لرې ځای و چې دوی د اولیاء الله له خدای چې و دا ګډون به د ښاره څخه ځان باسي داسې اطرافو ته کوي دی دلته استېدی. نو په هغه وخت کې تقریبا په سوو مریدان درلودله چې او شاګردان یې درلودله چې په اصطلاح باندې چې اوس موږ شاګردان بولو دا پر ده استېدله. نو کوم وخت کې چې دلته احمدشاه بابا د افغانستان پاچا کېدی نو دغه جلګه جوړه سوله. بیا وویله چې باید دې جلګې ته څوک راوسته سي څوک کښېنوسي او چې دا ټاکنې وکړي او دا سړی وټاکي. نو هغه و چې د پیرشاد نیکه پر ځای باندې جلګه جوړه سوله. بیا یې وویله چې جمال بابا به راځي دلته به کښېني. جمال بابا به په مشوره سره به احمدشاه بابا د وخت پاچا چې هر څوک یې هغه به ټاکل کېږي. نو هغه وخت کې هغه احمدشاه بابا او پیرشاد نیکو نور داسې اولیاء الله او لوړ الرتبه خلک دا ټول سره یو ځای شوله. سره یو ځای شوله جمال بابا او د پیرشاد نیکه او د نور اولیاء الله په خوښۍ باندې په توافق باندې د اوس په حساب باندې نه موافقې ته ورسېدله چې احمدشاه بابا د افغانستان پاچا کړي. دلته چې د افغانستان پاچا کوي دی په هغه وخت کې احمدشاه بابا دغه جمال بابا دغه ته وویله چې پیرشاد نیکه ته وویله چې ته به د وږي د هغه چا په سر کې اږدې چې هغه د پاچهي وړ سړی لیاقت یې ولري. د هر سړي په سر کې مور اږده. نو دلته څو کسان دغه سوی انتخاب شوي وه
چې معنا د کم سړي په سر کې به وژل کېږي چې هغه پاچا سي. بله. په حدودو کې د 4 کسانو وه چې بدبختانه هغه نومان یې زما نه دي زده. بله. د هغه 3 کسانو چې هغه هم د ده سره ملګري وو د احمدشاه بابا سره. د مثال په ډول لکه اوس انتخابات تاسې مثال یې درلودی، اوس نو آزاد انتخابات کوله خلکو، هغه وخت کې بس داسې د اولیاء الله انتخابات. بله بله. نو د ټولو دغه اولیاء الله پر دې خوښه سوله، پر دې موافقه سوله چې احمدشاه بابا په سر کې وژل کېږي. بله.